یو انسان چې په موټر کې سپور وي یا د یو کار په انتظار ولاړ وي یا بیکاره ناست وي د دې پر ځای چې ساز او موسیقي واوري یا بې ځایه او عبث فکرونه او چرتونه ووهي، آیا دا به د ده دپاره ښه نه وي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایي؟ کښت کوه، کښت په جنت کې د خپل ځان دپاره باغچې او باغونه آباد که. ځینې کسان چې د خوب بستر ته ولاړ سي خوب نه ورځي، نو بیکاره او بې فایدې چرتونه او فکرونه وهي او لاس ته یې هم څه نه ورځي. هغو ته وایم تر څو چې خوب درځي او بیدېږې په دغه وخت کې د آخرت دپاره کښت او کرهڼه کوه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایه. مصرف دې نه کیږي، خو په جنت کې به د ځان دپاره باغونه او باغچې آباد کړې. تعلیم الاسلام رادیو